پېښور کې د پرونۍ چاودنې د مړو شمېر 950 او ټپیانو 150 ته رسېدلی. د پېښور پولیس وایي برید کوونکي خپل چاودېدونکي مواد د پېښور د پولیس لاین په جومات کې دننه والوځول. په پېښور کې د پرونۍ چاودنې د مړو شمېر 950 ته ورسېد. د پېښور پولیس وایي برید کوونکي خپل چاودېدونکي مواد د پېښور د پولیس لاین په جومات کې دننه والوځول. عیني شاهدان هم وایي برید کوونکی د امام شاته په لومړي صف کې ولاړ و او د لمانځه له پیل سره سم یې ځان والوځاوه. یوه عیني شاهد انور د ازادۍ راډیو مشال څانګې ته وویل: الله اکبر چې ویل شو، موږ د جومات لمانځه ته درېدلو چې له الله اکبر سره درز شو او له درز سره اوچت شوي یو او شاته غورځېدلو یو، بیا هم پوهېدلی نه یو چې څه شوي او څه نه دي شوي، بس الله د خیر پېښ کړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پر خلکو غږ کړی چې ټپیانو ته وینه برابره کړي. هغه پر ټویټر له خلکو غوښتي دي چې سمدستي له ډریډنګ روغتون ته ولاړ شي او ټپیانو ته د وینې په ورکولو سره د هغوی ژوند وژغوري. په عین حال کې د پېښور خیریه موسسه له خلکو همدا غوښتنه کړې ده. د پېښور د ډریډنګ روغتون ویاند محمد عاصم مشال راډیو ته وویل چې په چاودنه کې 150 نور کسان ټپیان شوي. هغه زیاته کړې چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی او امکان لري چې د مړو شمېر زیات شي. دا چې دا حمله به په رښتیا چا کړې وي تر اوسه په دقیق ډول نه ده معلومه. د پاکستاني طالبانو یو قوماندان سر بکف مومند ادعا وکړه چې دا برید دوی کړی، خو څو ساعته وروسته د دې ډلې ویاند محمد خرسني اعلان وکړ چې پر جوماتونو، مدرسو او سپېڅلو ځایونو حملې د دوی پالیسي نه ده. هغه زیاته کړه چې د ټي ټي پي د پالیسۍ له مخې هغو کسانو ته چې دا ډول بریدونه کوي سزا هم ورکول کېږي. په خیبر پښتونخوا ایالت کې ناامني نږدې یو کال مخکې زیاته شوې ده. د دې ایالت د پولیسو مشر محسن جان انصاري څو ورځې مخکې ویل څومره امنیتي پیښې چې په 2022 کال کې په دې ایالت کې شوي دي په تېرو 5 کلونو کې ساری نه لري. د پاکستان حکومت د تېر کال په جون میاشت کې تر ټولو لویې مخالف وسلوالو ډلې یعنې د پاکستاني طالبانو له تحریک سره د سولې خبرې وکړې. که څه هم دواړو لورو هغه مهال پر اوربند موافقه وکړه، خو تاوتریخوالی دوام وکړ. د پاکستاني طالبانو تحریک په نومبر میاشت کې ویل څرنګه چې حکومت پر خپله ژمنه ونه درېد، نو ځکه خپلو جنګیالیو ته امر کوي چې د ځان د دفاع لپاره بیا حملې پیل کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د حمله غندلې ده. لیدونکو له مالته یوه مننه، ښاد اوسئ.